ملګرو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. الله تعالی دې وکړي چې تاسې هم زموږ په شان روغ رمټ او په صحت منظم یاست. زه دغه نن یو ځل بیا ستاسو په وړاندې له یوې نوې ویډیو سره حاضر یم. په دې ویډیو کې موږ زده کوو چې څنګه کولی شو موږ یو خپل ویډیو ایډیټ کړو، یعنې کومه ویډیو چې موږ لرو په هغه کې ایډیټینګ وکړو، هغه هم په کاین ماسټر کې. یو سافټویر دی چې هغه به تاسې ډاونلوډ کوئ د پلی سټور نه، کاین ماسټر. نو په دې سره تاسې څنګه کولی شئ چې دغه ویډیو ایډیټ کړئ، بیکګراؤنډ ورکړئ، نور څه مکمل ایډیټ پکې وکړئ. نو نن په داسې ویډیو باندې تاسو ته زه پیل کوم. نو ملګرو د ویډیو نه مخکې باید دا یو پیغام تاسو ته وړاندې کړم، که چیرې تر اوسه پورې تاسې زموږ چینل نه یې سبسکرایب کړی یا زموږ چینل ته نوي راغلي یاست، نو ستاسو نه هیله کول کېږي چې د همدغې ویډیو نه لاندې د سور سبسکرایب بټن ووهئ او په څنګ کې ورسره د ګړنګي نشان هم ووهئ. نو راځئ ملګرو چې په ویډیو پیل وکړو. ملګرو له هر څه نه مخکې به تاسې پلی سټور ته ولاړ شئ او پلی سټور کې به کاین ماسټر ولیکئ. کاین ماسټر ولیکئ لکه څنګه چې تاسې کاین ماسټر وینئ، دغه کاین ماسټر به د پلی سټور نه تاسې ډاونلوډ کړئ. چې کله هم ډاونلوډ کړئ نو ولاړ به شئ، کاین ماسټر به اوپن کړئ. ما سره کاین ماسټر یو ستون لري، نو زه دا کاین ماسټر اوپن کوم. کاین ماسټر ملګرو اوپن سو. نو اوس په دې کاین ماسټر کې موږ یوه ویډیو ایډیټ کوو، صحیح ده. نو دلته موږ امټي پروجیکټ وهو. کله چې موږ امټي پروجیکټ وهئ نو دلته به تاسې ملګرو دې ته به اول لپاره چې دی دا لیر چې دی لیر اول کار نه کوي، صحیح ده. دې اول د میډیا براوزر یعنې دې کې به تاسې یو بیکګراؤنډ ورته انتخاب کړي په اول سر کې. زه دلته دغه یو بیکګراؤنډ انتخابوم، صحیح ده. دغه سپین بیکګراؤنډ ما ورکړئ، سپین بیکګراؤنډ صحیح دی. بیکګراؤنډ ورکړئ. اوس دې ته زه ویډیو جوړوم، کومې ویډیو چې ما ایډیټ کړې ده هغه ویډیو زه دې ته راخلم. اوس زه په دې کې لیر چې مو کله کلیک وکړئ بیا په میډیا براوزر کلیک نه کوئ، ځکه چې هغه که مو کله کلیک وکړئ بیا د دغه بیکګراؤنډ نه دې خواته راسي. نو لیر چې مو کلیک وکړئ بیا په دې میډیا باندې کلیک وکړئ. کله چې په میډیا کلیک وکړه کومه ویډیو چې تاسې ایډیټ کړې وي هغه ویډیو تاسې دلته ورته راښکاره شي. اوس مثلا دا موبي زون کې یعنې تاسې ریکارډر کړی وي، دې کې زه یو ویډیو راخلم، مثلا زه همدغه ویډیو دلته راخلم. دا ویډیو ما دلته راواخیستله. نو دا ویډیو چې ده دا ویډیو ګورئ دلته راغله ماته، صحیح ده. دا ویډیو ده. نو تاسې دا بیکګراؤنډ چې دی دا به ویډیو ته غټ کړي، ویډیو غټه ده نو بیکګراؤنډ به هم ورته غټ کړي او دا داسې وړوکی کولی هم چې داسې وړوکی کوي بیا ستاسو ته په اسانۍ سره چې دی دغه لیکه ځي، صحیح ده. نو دغه بیکګراؤنډ به تاسې داسې ورته غټ کړئ. اوس چې دی دا بیکګراؤنډ موږ ورته غټ کړئ، صحیح سو. نو په دې بیکګراؤنډ چې دی دې ته اوس موږ غواړو یو عکس ورکړو، یعنې هغه ډېر به تاسې لیدلی وي چې د موبایل عکس یې ورکړی وي، نو هغه موږ څنګه ورکولی سو. هغه به تاسې ولاړ شئ لیر ته، بیا میډیا ته به ولاړ شئ. میډیا کې به تاسې سره چې موبایل وي هغه موبایل به تاسې دلته ورته انتخاب کړئ. ما سره دلته یو موبایل شتون لري، صحیح ده، موبایل کور دی. نو زه دا ورته انتخابوم، مثلا دغه موبایل دی، دغه یو ورته راخلم. ګورئ دا موبایل دی، دا به تاسې داسې ورکړئ. ګورئ ملګرو موږ موبایل هم ورکړئ، صحیح ده. دا موبایل به هم تاسې دلته غټ کړئ، غټ به کړئ مکمل چې هغه سر ته ورسېږي، صحیح سو. نو اوس دې ته ملګرو موږ غواړو یو دغه هم ورکړو، کوم ویډیو چې دی دې سره باید دغه هم انتخاب وي، میوزیک هم باید وي. نو میوزیک دپاره به تاسې دلته اډیو باندې کلیک وکړئ. په دې اډیو دې کې چې کار ځای کې ستاسې میوزیک وي هغه میوزیک به تاسې ورته انتخاب کړئ، صحیح ده. نو دلته ما یو میوزیک زما سره شتون لري، دا میوزیک دی، په دې جمع به تاسې کلیک وکړئ. کله چې په دې کلیک وکړئ نو دغه میوزیک چې دی دا پوره تر سره ونه رسېدی، که تاسې داسې کوئ نه کېږي. نو دې سره تاسې څه کار کوئ، دلته به تاسې راځئ دغه یو دوه همدغه هم بل که وهئ ورسره هم صحیح دی، دا چې پیسې وهئ نو خپله ځي، صحیح ده. نو دا وګورئ ستاسې میوزیک چې دی تر سره ورسېدی، صحیح ده. نو اوس موږ ویډیو چالانده کوو چې دا ویډیو څنګه ایډیټ شوله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د آنلاین زده کړې چینل ته ملګرو شرافت درته وایم. ملګرو اوس ګورئ ملګرو دغه ویډیو چې ده دغه اواز یې ډېر غټ دی، دغه اواز چې دی د میوزیک اواز باید کم کړئ، داسې کم کړئ چې هغه نور ملګري په ویډیو پوه شي. نو
نو دا و میوزیک دا سامان ور ولګول. نو دلته تاسې لیکل هم کولی سئ. دا ټیکسټ دی دلته تاسې لیکل ورته وکئ. مثلا زه ورته لیکم دا نوم ما ورته ولیکئ. صحیح ده. دا نوم زه غواړم دلته یې ورکړم. دې ته اوس فونټ سلیکټ کوم. صحیح ده. فونټ دلته تاسې سره هر قسم فونټونه دي. صحیح ده. دا فونټ زه دې ته ورکوم. ګورئ ملګرو نوم چې دی ښایسته راغلی. نو دې ته رنګ هم تاسې ورکولی سئ خو زه فلحال رنګ نه ورکوم. دلته چې دی دغه شیان هم ورکړئ تر څو ستاسې اپلیکیشن چې دی صحیح راسي. خو دې ته بیکګراونډ کلر چې دی دغه بیکګراونډ به تاسې دې ته ورکوئ. صحیح ده. بیکګراونډ چې ورکړئ بیا صحیح ستاسې راځي. نو دا کله وایي بیکګراونډ. اوس هم بیکګراونډ هغه نور ځای لږ کې معلومېږي. نو څنګه کوئ هغه پټ کړو. نو زه سور بیکګراونډ ورکوم او دغه چې دی دا فل راغلی. سل پوره کړئ. اوس ګورئ مکمل دغه شو. موږ نوم داسې صحیح راغلی. نو ملګرو په دې کې تاسې کولی سئ هر قسم ویډیو چې ده په دې کې تاسې ایډیټ کړئ. او بل په دې کې چې دی کاین ماسټر کې هغه دغه هم نشته. کوم واټر مارک چې دی هغه واټر مارک هم په دغه اپلیکیشن کې نشته. نو دا اپلیکیشن تاسې د پلی سټور څخه ډاونلوډ کولی سئ. نو په هغه کې خپل په خوښۍ سره سمه یو ښکلې ویډیو په دې کې تاسې ایډیټ کولی سئ په دغه اپلیکیشن. نو ملګرو هیله ده چې په دې ویډیو کې مو څه زده سوي وي. نو ښایي ستاسو دا ویډیو خوښه سوې وي. که مو چیرې خوښه سوې وي نو لایک حتما ورکړئ ملګرو. او نورو ملګرو ته یې هم ور ورسوئ چې هغوی هم فایده ورنه واخلي. او د داسې نورو معلوماتو لپاره زموږ آنلاین زده کړې چینل ته راسئ. نورو په الله تعالی سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.